سلامونه، نیکې هیلې، احترامات د وصال میډیا د ټولنیزو پاڼو لیدونکو کتونکو تاسو ته وړاندې کوم. امید چې روغ او جوړ به وئ. نن موږ راغلي وو د ننګرهار ښار ته، نو د ننګرهار زړه ته، باغ امیر شهید سیمې ته. دلته د مومند خپرندوی ټولنې یا کتاب پلورنځي لیدنه او کتنه کوو. د دغه کتاب پلورنځي له مسؤل څخه به هم خبرې لرو. له دوی څخه به وپوښتو چې د خلکو هرکلی له دغې کتاب پلورنځي څه دی او څومره ځوانان د ورځې راځي دلته د کتاب اخیستلو، د کتاب مطالعه کولو لپاره. او دا به هم ترېنه وپوښتو چې دلته څومره کتابونه دي، ځکه دا خو ماشاءالله چې زه یې ګورم نو ګڼ شمېر، زیات شمېر کتابونه دلته موجود دي. نو له موږ سره ملتیا وکړي، له موږ سره پاتې شي تر پایه. یو ځل بیا ستړي مه شئ. دلته موږ د مومند پبلیکیشنز ته راغلي وو، د کتاب پلورنځي ته. دلته نو خوشبختانه ویلی شو چې موږ سره د مومند خپرندویه ټولنه یا مومند کتاب پلورنځي مسؤل عبدالمجید مومند صاحب موږ سره ده. مومند صاحب تاسو ته سلامونه وړاندې کوم، په خیر راغلی. وعلیکم السلام، په خیر راغلی. تاسو ته سلامونه وایم. ډېره زیاته مننه کولې تاسو څخه. که په لنډه کې راته ووایئ چې دغه مومند پبلیکیشن یا مومند کتاب پلورنځی مو په کوم هدف جوړ کړی؟ مننه وروره. مومند خپرندویه ټولنې په 1951 کال کې خپل فعالیت شروع کړلو. زموږ یوازینی هدف دا دی چې یو لوستی افغانستان موږ غواړو. موږ غواړو چې دا د لوستي فرهنګ ټول افغانستان کې خپور کړو. که دوم سوال ته راشو، د ځوانانو هرکلی له دغې ګام څخه څنګه دی چې تاسو دغه کتاب پلورنځی جوړ کړی؟ اوس که موږ د موجوده وضعیت ته وګورو نو د خلکو د اقتصاد ستونزه ده، نو د پخوا په نسبت د ځوانانو دلته راتګ لږ کم شوی دی، خو امید شته دی چې انشاءالله په راتلونکي کې دا بیرته واپس نارمل حالت ته راشي. ښه، که بل سوال ته راشو، که دا راته ووایي تاسو په دغې پلورنځي کې څو جلده کتابونه لرئ او کوم ټوکې دي؟ موږ خو په مختلف بخشونو کې مختلف په سلګونو ټول کتابونه لرو. تر اوس موجوده چې موږ سره کوم شمېر د هر یو کتاب دی تقریبا دا 12,500 ته رسیږي. دې کې مدیریت کې، طب کې، انجینري کې، اقتصاد، ادبیات، شاعري، ناول، هر یو بخش ځانګړی اسلامي کتابونه دي موږ سره. نو هر یو موږ سره یو هدف پورې شته دی. ښه، که دا راته ووایي چې د ځوانانو هرکلی له کوم ډول کتابونو څخه زیات دی؟ ځکه دلته ګڼ شمېر کتابونه موږ ګورو چې دلته شته. نن سبا خو ځوانان زیاتره د ارواپوهنې کتابونه شو، اسلامي کتابونه، عمومي کتابونه شو، تاریخي شو، او یو خو هغه درسي کتابونه چې هغه محصل خامخا هغه اخلي، هغه خپل هغه درس په دوام لري. او نور سره کوم چې ما یادونه وکړه دغه بخشونو کې ځوانان کتابونه ډېر اخلي. او څومره تاسو خوشحاله سئ چې دومره نیک ګام مو ترسره کړی د ځوانانو د آیندې دپاره، د ځوانانو د فکر د لا پراختیا لپاره؟ نو موږ خو ډېر زیات خوشبین یو انشاءالله. مخکې مو یادونه وکړه چې امید لرو چې دا حالات بېرته نارمل حالت ته راشي او ځوانان هم زموږ دا هیله ده چې راشي، کتابونه ولولي، یو لوستی ځوان همدغه ملت مخکې وړلی شي. ها بالکل. تاسو خپرندویه ټولنه هم لرئ، کتابونه به هم چاپ کوئ. تر ډېره ځوانان تاسو ته راځي دلته کتاب لوستلو ته، که نه سپین ږیري هم دې کار ته ډېر خوشبینه دي؟ دلته خو مختلف خلک راځي، ځوانان هم راځي، سپین ږیري هم راځي. خو که مشخص درته زه ویم چې تقریبا داسې د 30 نه تر 15 کلنۍ عمر دا ښار موږ ته ډېر زیات راځي. ښه، له تاسو ډېره زیاته مننه کوو، مننه، ځکه تاسو ډېره مننه. موږ ته مو د مومند کتاب پلورنځي په اړه پوره او کره جزئیات راکړ. له تاسو ډېره زیاته مننه، وخت مو درته ونیولو. الله مو ډېره عزتمنده لره. خیر اوسئ، ژوندی اوسئ. دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې د مومند خپرندویې ټولنې په اړه مو تاسو ته درلوده.
دلته له دغې خپرندنې ټولنې مسؤل سره مو خبرې درلودې. دی نو خپل له دغې ګامه چې اخیستې ډېر خوشبینه ده او وایي چې ځوانان تر ډېره دغلته راځي تر څو د خپل د ذهن د پراختیا لپاره مطالعه وکړي. تر بلې خپرونې له تاسو نه اجازت غواړم. ښې چارې